السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو د څو مهمو پرامیټرو د سیټینګونو د سیټ کولو په واسطه باندې د وی اف ډي انورټر 3 فیز برق یعنی 380 ولټ برق دا دوستانو په 220 سنگل فیز اے سی برق باندې بدل کو. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو د دې عملی د اجرا کولو لپاره او د دې سیټینګ د سیټ کولو لپاره راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته. اول دوستانو وی اف ډي انورټر ان کوو. د وی اف ډي انورټر د ان کولو څخه وروسته د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کوو. د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي. پی 0 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو پی ای ماستر سیټینګ ته کله چې پی ای ماستر سیټینګ د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو. نو دوستانو په سکرین باندې شو کیږي 15 دلته دوستانو وی اف ډي انورټر ته کوډ ورکوو چې کوډ عبارت دی د 421 څخه دا ورکوو او دوباره دوستانو بیا د ډاټا بټن انټر کوو او زه دوستانو پی ای ډاټ 04 ته په 04 کې دوستانو 380 ولټ اے سی انتخاب شوی دی. دوستانو دا کنورټ کوو 220 ولټ اے سی ته او دلته دوستانو 220 ولټ اے سی دا انتخاب او د ډاټا بټن انټر کوو. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو زو پی بی ډاټ 00 سیټینګ ته د پی بی ډاټ 00 سیټینګ د شو کېدو څخه وروسته دوستانو د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن د پریس کېدو په واسطه باندې زو پی بی ډاټ 04 ته نو په بی بی ډاټ 04 کې دوستانو دلته اویا یا 15 یا د 220 ولټ اے سی لپاره انتخابو او د ډاټا بټن انټر کوو. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زو دوستانو پی بی ډاټ 05 ته په پی بی ډاټ 05 کې دوستانو 15 صفرونه دا 15 صفرونه هغه وخت انتخابيږي د وی اف ډي انورټر لپاره کله چې دیتا د وابډا څخه برق سپلای شوی وي او په وابډا باندې دوستانو دا ان شوی وي او کله چې دوستانو مونږه د سولر پینل څخه خپل وی اف ډي انورټر ان کوو. نو په دې صورت کې دوستانو مونږ لشل ډیر سالويخ او یا 50 انتخابو او د ډاټا بټن انټر کوو. د دې څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو پی بی ډاټ 06 ته په پی بی ډاټ 06 کې دوستانو دلته 0 انتخاب شوی دی. 0 دوستانو دا بدلو یو ته او یو انتخابو او د ډاټا بټن انټر کوو. د دې څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو پی بی ډاټ 07 ته په پی بی ډاټ 07 کې دوستانو یو سلو شل انتخاب شوی دی. یو سلو شل دوستانو دا بدلو یو نیم سلو ته او د ډاټا بټن انټر کوو. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو پی 0 سیټینګ ته کله چې دوستانو پی 0 سیټینګ په سکرین باندې شو شي دوباره د ډاټا بټن انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کیږي پی 000 دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو په سکرین باندې شو کیږي یو. نو دوستانو دا یو چې د 0 ته کنورټ کوو او د ډاټا بټن انټر کوو. د دې څخه وروسته دوستانو زو پی 001 ته په پی 01 سیټینګ کې دوستانو دلته یو انتخاب شوی. نو دا یو دوستانو کنورټ کوو بدلو 0 ته او دلته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د پروګرامینګ څخه وځو. د دې سیټینګ د تکمیلېدو څخه وروسته دوستانو زمونږ د وی اف ډي انورټر مکمل سیټینګ تکمیل شو. مونږ کولی شو دوستانو د خپل وی اف ډي انورټر څخه هر قسم سنگل فیز برقي وسایل چې دا په 220 باندې کار او فعالیت اجرا کوي د خپل وی اف ډي انورټر څخه په نورمال ډول باندې وچلو. که دا واشنګ ماشین وي ایر کولر وي پکې وي بلپونه راډونه اسری او داسې نور وي. نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.